بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ 40 کلاس ده. په دې کلاس کې به زموږ یو شارټ سوي یو پروګرام یا هاو ټو کالکولیټ سټوډنټس مارکس پرسنټیج اینډ ګریډ. مطلب څنګه موږ کولی شو چې د یو زده کوونکي څه وکړو، د هغه زده کوونکي مارکس، نمرې، پرسنټیج اینډ ګریډ او ګریډ یې موږ معلوم کړو. صحیح ده. په دې اړه موږ نن په دې ویډیو کې یو سمپل پروګرام کوو. صحیح ده. نو چونکې ما د مخکې نه دا سنټیکس انټر کړی ده، د وخت نه ضایع کولو لپاره دا ما څه کړی آلریډي څه کړی ده، سیف کړی ده په 40 کلاس په نامه، او سنټیکس مې انټر کړی ده. زموږ کلاس د 40 او پروګرام زموږ د کلاس زموږ نن په دې ده چې هاو ټو کالکولیټ سټوډنټس مارکس پرسنټیج اینډ ګریډ. او بل آینټي ډیټا ټایپ کې ما 15 سبجیکټ اخیستي، 15 مضمونونه دي چې په هغه کې موږ سره ریاضي ده، اسلامیات ده، دري ده، پښتو، ساینس اینڈ ټوټل مارکس ده. صحیح ده. 15 سبجیکټ دي او دا خو موږ سره ټوټل مارکس ده. خیر پروا نه کوي، دا به تینا زه بیل نه واخلم تر څو تاسو پکې څه نه شئ کنفیوز نه شئ، مطلب تیر پکې ونه وځئ. دلته به څه وکړم، INT کنټرول وي دا به واخلم. صحیح ده. مطلب 15 مضمونونه دي، 1 2 3 4 15 مضمونونه دي، او دا موږ سره بل ویریبل ده چې هغه INT ډیټا ټایپ کې ده، ټوټل مارکس مکمل نمرې، او بل موږ سره ډبل ده پرسنټیج، مطلب PR مطلب پرسنټیج. نو ما چونکې مکمل چې جمع کړي نو 15 شپږ 2 ویریبل اخیستل شوي دي په 2 ډیټا ټایپو کې. صحیح ده. په 2 قسمه ډیټا ټایپو کې. نو بل موږ سره دا سی آوټ دا خو سټیټمنټ ده. صحیح ده. مطلب سټارټ اپ پروګرام او اینډ اپ پروګرام. د دې د پروګرام د ښکلا دپاره ما دا لیکلي دي. نو په دې باډۍ کې په دې سټارټ اف او اینډ اپ پروګرام په باډۍ کې دننه به موږ کوډ کوو. صحیح ده. نو راځو د هر څه نه مخکې څه کوو، اول موږ د ټولو نمرو څه کوو، انټري کوو. مطلب څه کوو، کمپیوټر ته موږ وراچو چې موږ سره دغه مضمونونه دي او دغه نمرې دي. صحیح ده. نو راځو څه کوو، اول انټري کوو. د انټري دپاره د هر څه نه مخکې انټر یو میسج به کوو چې انټر یوزر باید څه یو میسج ورته سکرین پر مخ راځي چې انټر یور میتھس مارکس. نو څه وکړه، هلته موږ سره د میتھس ریاضي څه وکړه، نمرې داخل کړه. او بل موږ سره CN کا چې شی CN کا هغه ویریبل چې نومیږي میتھس. دلته راشه سی آوټ، بیا موږ سره دویم کې اسلامیات ده چې انټر یور اسلامیات مارکس. اسلامیات نمرې داخل کا، او CN څه وکړه، اسلامیات. ښه. او بل سی آوټ کا انټر نه کوو. ښه. انټر یور دري. صحیح ده. انټر یور دري مارکس. مطلب څه وکړه، د دري مضمون نمرې څه کا داخل کا، او CN دري. ښه. په دې په 4م پړاو کې د موږ سره سی آوټ. ښه. انټر یور پښتو مارکس. مطلب د پښتو مضمون څه وکړه، نمرې داخل کا پښتو. صحیح ده. او بل موږ سره ساینس سی آوټ. کمان سی آوټ انټر یور ساینس. انټر یور ساینس مارکس. مطلب د ساینس مضمون نمرې څه کا داخل کا، CN څه کا ساینس SCIENCE. ښه. دا شو. د پروګرام د ښکلا دپاره به دلته څه وکړم، یو وړوکې غوندې څه وکړم، دغه ډاټس او دغه اپریټر به ور واچوم. دا به دې ځای نه لږ څه کړم، کاپي کړم، په دې ټولو کې به یې پیسټ کړم. کنټرول C او دلته راشه کنټرول V سپیس اینډ کنټرول V اینډ کنټرول V. صحیح ده. ښه. دا خو وشو، انټریانې وشولې. زه راځو دا کمپایل کوو. انټر یور
دري مارکس، انټریور میث مارکس، سوري انټریور اسلامیات مارکس، انټریور دري مارکس، انټریور پښتو مارکس، انټریور ساينس مارکس. زموږ پروګرام همدغه نو. د دې لپاره ما دا اکزیکیوټ که باید پروګرامر هغه ده چې باید یو خپل کوډ څه اندازې پورې لیکل شوی باید هغه څه وکړي، یو د په کمپایل کې چې آیا موږ سره خپل د تطبیق دپاره چې آیا دا کوډ موږ سره کار کوي او که نه. د دې دپاره باید یو دفعه دا اکزیکیوټ کې خامخا یو دفعه نه باید بار بار اکزیکیوټ شي تر څو باید موږ ته معلومه شي چې څه وشي، باید د کوډ موږ سره کار کوي او که نه. زه اوس راځم ټوټل ویریبل ته ټوټل مارکس. صحیح ده. ټوټل مارکس چې د دې ویریبل ته ساین کوم د ټول نمرو مجموعه ساین کوم چې موږ سره هغه کې چې د میث ده، میث پلس اسلامیات ده پلس دري ده او پلس موږ سره پښتو ده، موږ سره پښتو ده، بل موږ سره د ساينس ده، دا مجموعه شوه. په دې ویریبل ته دا ټول A1 2 3 دا ټول ویریبل مضمونونو مجموعه خپلو کې جمع که او دې ټوټل مارکس مې څه کړه اساین کړله. صحیح ده. وروا مې چوله. او دلته به موږ سره یو میسج هم بیا پرنټ کا چې څه وکړه یور ټوټل مارکس موږ سره څومره دي؟ ټوټل مارکس موږ سره دي 500. ټوټل د 5 مضمونونو نمرې دي موږ سره 500. صحیح ده. او مطلب دلته چې تا کومې اخیستې یو ګاټ مطلب تا کومې نمرې ته اخیستې دي هغه به دلته واضح کړو. صحیح ده. د دې لپاره چې موږ سره کوډ لږ نور هم موږ سره څه شي لږ ښکلی شي، نو ټوټل مارکس او بیا موږ سره دلته به زه څه وکړم، دا یو سټرنګ واخلم، دلته به دا ساین واخلم او نیو لاین. صحیح ده. سمپل کوډ. زه راځم دا کمپایل کوم یو ځل بیا. اتیا واویا او بیا موږ سره شپږ شپېته واویا بیا 55. ټول نمرې دا زونه شوي، ټول نمرې دونه دي او یو ګاډ تا نمرې تا چې کومې اخیستې هغه 363 دي او ټول نمرې موږ سره 500 دي. همدغه نه پروګرام موږ اکزیکیوټ کړو، مطلب پروګرام کې زموږ مشکل نشته ده. زه راځو څه کوو اوس دلته موږ سره پرسنټیج هم موږ سره څه ده، دا خو موږ سره مارکس و. اوس راځو پرسنټیج معلوموو. صحیح ده. پرسنټیج موږ سره د دې نمرو فیصدي څومره ده، پرسنټیج څومره ده. نو پرسنټیج از ایکول ټو څه وکړه موږ سره ټوټل مارکس تقسیم کا مکمل نمرې تقسیم کا پر 5. موږ سره دا هم موږ سره د پرسنټیج څه ده، یو عملیه ده، فرمول ده چې مکمل ټول مجموعه راواخله پر تعداد تقسیم کا. مطلب د 5 مضمونونو نمرې دي 500 دي، مطلب چې ته هر څومره اخیستې د هماغه څومره مضمونونه دي د هماغه مضمونونو په تعداد تقسیم کا. هغه نه به موږ څه راوځي، پرسنټیج به راوځي. نو چونکې موږ سره هماغه ټول مجموعه د ټوټل ویریبل ته اساین کړې ده او هغه مې راواخیست ده، ټوټل مې تقسیم که په 5 باندې او پرسنټیج ویریبل ته مې څه که ورساین که، مطلب ورداخل که. صحیح ده. نو او دلته بیا دا څه وکړه، یو میسج هم راته پرنټ کړه چې ستاسو پرسنټیج مطلب دونه شه که یور percentage is equal to، مطلب ستاسو پرسنټیج موږ سره is equal to څومره شه پرسنټیج PR. صحیح ده. ستاسو پرسنټیج موږ سره دومره شه. زه راځم یو ځل بیا دا کمپایل کومه چې تر څو موږ سره دا کار کوي. اتیا واویا شپږ شپېته 55 څلور. ټوټل مارکس آر 500. یو ګاټ 313. مطلب ټول مارکس موږ سره 500 دي او تا خصلي 313. یور پرسنټیج از شپږ شپېته. مطلب تاسو پرسنټیج موږ سره شپږ شپېته. دلته به موږ سره د پرسنټیج دپاره څوک دلته به یو سټرنګ واخلو، دلته به دغه ساین وچو تر څو موږ سره دا پرسنټیج هم موږ سره لږ څه ناڅه د کوډ د ښکلا په خاطر دا موږ سره واخیستل شو. صحیح ده. او دلته به څه وکړم، دلته به نیو لاین هم واخلم کم خوښه وي. صحیح ده.
اوس راځم څه کوم ښه دا به زه بیا یو ځل بیا کمپایل کوم تر څو وګورو چک به وکړو 88 اویا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلور څلوېښت ښه یو ګاټ مطلب تا نمرې اخیستې د 500 څخه 330 او پرسنټیج زموږ شپږ شپېته ده د پرسنټیج علامې د په خاطر مې دغه انټر کړه پکې صحیح ده او نیو لاین لاندې راشه اینډ اف پروګرام ښه پروګرام موږ سره کار کوي نو اوس راځو څه کوو دلته موږ کنډیشن جوړو کنډیشن د ګریډ دپاره درجې دپاره صحیح ده د پوزیشن دپاره چې کومه درجه د خپله کړې ده کوم پوزیشن کې راغلی د هغه دپاره اف که چیرته پرسنټیج ګریډر یا ایکول د څو څخه د 80 نه زیات اوسي او همدغه پرسنټیج کم یا مساوي وي د 100 څخه نو دلته راشه دې باډۍ ته سی آوټ که موږ سره څه شی چې یور ګریډ انشاءالله چې تاسو به پوهیږئ زما په کوډ باندې صحیح ده یور ګریډ از ا مطلب ستاسو ګریډ موږ سره څه ده ا ده که چېرته موږ سره دا پرسنټیج په دې کنډیشن کې تطبیق نشو نو ایلس ته راشه ایلس اف ته راشه صحیح ده نو دلته که چېرته همدغه پرسنټیج زیات یا مساوي شو د څو څخه د 500 څخه او همدغه پرسنټیج کم یا مساوي شو د څو څخه د 80 څخه نو دلته راشه دا باډي موږ سره څه که ایگزیکیوټ که رن که کار پرې وکړه چې یور ګریډ از بی مطلب ستاسو ګریډ موږ درجه موږ سره څه ده بی ده او که چېرته بیا هم موږ سره دا تطبیق نشو نو راشه دا بل کنډیشن چک که چې که چېرته پرسنټیج موږ سره زیات یا مساوي شو د څو څخه د 33 څخه صحیح ده هغه ستاسو خوښه ده چې کوم کنډیشن ورکړئ زه دغه کنډیشن یې ورکوم او دغه پرسنټیج که چېرته موږ سره کم یا مساوي شو د څو څخه د 500 څخه د 500 نه نو دلته راشه دا باډي موږ سره څه که ایگزیکیوټ که سی آوټ که یور ګریډ از سی ستاسو ګریډ موږ سره محترمه څه ده سی ده ښه که چېرته دا پرسنټیج په دغه اول دویم دریم په یو کنډیشن کې هم موږ سره تطبیق نشو نو بیا څه وکړه نو بیا معلومه خبره ده چې ایلس ته به راځي که نه نو ایلس ته راشه دلته بیا که چېرته موږ سره یو هم د دې څخه تطبیق نشو نو دلته راشه ایلس ته په ایلس کې موږ سره یو وړوکې غوندې ساري ورته ولیکه چې بخښنه غواړم چې څه وکړه یو آر فیل مطلب بخښنه غواړم تاسو څه یاستئ ناکام یاستئ او نیو لین به واخلم نیو لین کې به یو وړوکې غوندې یو بل میسج به وکړم چې ټرای اگین مطلب دوباره خواري وکړه صحیح ده دا کنډیشن موږ ورکړه زه راځو اوس څه کوو دا کمپایل کوو چې موږ سره څنګه ده زموږ کوډ برابر ده که نه مشکل خو پکې نشته ده راځو څه کوو ښه زه دا پیره مختلفې ویلیوګانې ورکوم مختلف قیمتونه ورکوم په ریاضي کې مطلب اخیستل شوي دي 100 نمرې صحیح ده او په اسلامیت کې 88 اخیستې دي سپوز مطلب په دري کې اخیستلي دي 98 او په پښتو کې اخیستې دي 80 او په ساینس کې اخیستې دي تقریبا 80 نو زه دا چې زه دا انټر څنګه د انټر بټن پریس کوم نو دا ټول ریزلټ بلته لاندې موږ سره شو شي ښه وایي ټوټل مارکس آر ټولې نمرې موږ سره دي څو دي 500 دي او یو ګاټ او تا اخیستې دي 409 یور پرسنټیج از 9 ستا پرسنټیج موږ سره 9 ده چونکې موږ سره د 80 نه زیات ده نو ا ګریډ ده نو یور ګریډ از ا دا موږ سره تاسو موږ سره ګریډ څه ده ا د اینډ اف پروګرام صحیح ده د اینډ اف پروګرام دپاره به دلته یو بل نیو لین هم واخلم نیو لین ښه زه راځه دا پروګرام به بیا کمپایل کړو تر څو لږ خوند ترې واخلو ښه دا ښه راځه انټریور میتس مارکس مطلب 90 80 او 90 بل به ورکړم چې 80 ښه ټوټل مارکس ټول نمرې موږ سره 500 دي او تا 411 اخیستې یور ګریډ از 82 او یور ګریډ از یور پرسنټیج ستا پرسنټیج موږ سره 2 ده او تاسو درجه موږ سره ا ده ښه که دا چېرته موږ سره بل دغلته څه وکړو دغلته بس یو نیم هم واخلم که چېرته ستاسو خوښه وځي صحیح ده دا به په سټرینګ کې واخلم صحیح ده سټرینګ چې مطلب یوزر باید څه وکړي خپل نوم هم موږ سره سټوډنټ باید خپل نوم هم موږ سره څه کړي انټر کړي
string name صحیح ده string name او دلته راشه دقلته باید څه کومه cout کومه cout enter your sweet name خپل خوږ نوم موږ سره ظاهر کا صحیح ده شیر کا او دلته cn name زه راځم دا کمپایل کومه ښه خبره موږ سره څنګه ده ښه دا باید موږ دې علامې سره باید کنکټیشنیشن دغه less than operator کنکټیشن ساین سره موږ باید اخیستی او زه راځم دا کمپایل کومه ښه څه وایي چې enter your sweet name enter your maths mark ښه دا څه وایي دا خو موږ سره دوه دانې اخلي ښه دلته به څه وکړم دلته به زه نیو لاین هم واخلم نیو لاین که مو خوښه وي صحیح ده نیو لاین string نیو لاین او دلته به دا بند کړم راځئ اوس یې کمپایل کوي enter your sweet name cn name چونکې موږ سره string اخیستل شوی ده څه وکړه cn مې نه ده اخیستی که نه ښه دلته بلاک او cn name cn name راځم دلته دا د ضرورت نشته ده او زه دا کمپایل کوم صحیح ده enter your sweet name خپل نوم ظاهر کا مطلب زه پکې عمر انټر کوم صحیح ده enter your maths marks صحیح ده مطلب شپږ شپېته اته اتیا اوه اویا نوي او اته اویا ښه your grade is your marks هم موږ سره ټولې نمرې موږ سره 500 دي او تا اخیستې 329 او your percentage is 9 مطلب ستاسو percentage موږ سره 9 ده your grade is B end of program صحیح ده نو دا به زه یو آخري دل دپاره کمپایل کړمه enter your name دا به ورکړمه صحیح ده دا پیره به زه ورکړمه شریف انټر مې کړه او دلته به زه ورکړمه 9 اتیا اوه اویا شپږ شپېته نوي او اته اویا ښه your grade is ټولې نمرې موږ سره د 400 500 ټولې نمرې دي تا اخیستې 400 تاسو موږ پرسنټیج موږ سره ده اتیا او your grade is A او تاسو ګریډ موږ سره A ده ښه د فیل دپاره به موږ یو ځل آخري دفعه به فیل کو سوري فیل نه کو ښه دا به علي واخلو علي انټر ښه علي دا موږ سره دی غریب لږ ضعیف و نو 3 اخیستې دي او 4 اخیستې دي بیا 11 اخیستې او 23 اخیستې دي او بیا هم داسې 11 اخیستې نو ښه نو چونکې موږ سره د ټولې نمرې دي 500 او د اخیستې دي 122 پرسنټیج نو بیخي د 33 نه ښکته راغلی ده صحیح ده نو موږ سره څه ده پرسنټیج د 33 څخه ښکته ده نو څه ده موږ سره د غریب میسج ورته پرنټ شو چې سوري یو ار فیل بهانه غواړم تاسو څه یاستئ ناکام یاستئ ټرای اګین مطلب دوباره دې سم ته داخله وکړه نو دا و زمونږ پروګرام الله دې وکړي چې خوښ شوی مو اوسي په دې پروګرام باندې کار وکړئ خوند ترې واخلئ کوډ پې وکړئ صحیح ده څه مشکل ما سره د یوټیوب له لارې په کمنټ کې شریکوئ صحیح ده تر بل ویډیو پورې مو پر لوی الله سپارم په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د خدای په امان